ته کومه چې یو شعر موږ سره شریک کړي. مننه سرجي محترم. شعر د کاتب صاحب دی چې وایي څه د جنګونو خوراک څه وحشتونو یوړه، څه د جنګونو خوراک څه وحشتونو یوړه، څه زلزلې وځپل څه سیلابونو یوړه. ماشاءالله زبردست، ډیر یو ښکلی او دې کې وزن او قافیه لرونکی شعر مو وویله، ډیره زیاته مننه. یو شعر به زه هم تاسو سره شریک کړم، اسلامي ده او خصوصا د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شان مبارک کې ده. راځئ وایي په زړه مې نه لګي د قیس او د لیلا خبرې، په زړه مې نه لګي د قیس او د لیلا خبرې، په ما خوږې لګي بس یو د مصطفی خبرې. هر عاشق د معشوقې په صفت نه مړیږي، هر عاشق د معشوقې په صفت نه مړیږي، ما ته کوه د محمد رسول الله خبرې. ښه ډیره زیاته مننه، الله تعالی دې وکړي چې تل خوشحاله سوکاله او آباده اوسیږئ. مننه.